ځکه یې تورجانه ته دلته ناست یم ما په تا پسې د ګډه ځایونه وغوښته دلته یوازې ویه او جانا د راځه پوهېږه تم لکه پلار په طبقه دې شو راځه پوهېږه راځه راسه دا چې چې تورجانه دا پوهېږه جان ماده دا د نشو پلار دی دا چې یو دم وویل هغه د دنیا به چې راوڅرخي ویله یاره دا مه څکوه تورجانه دا رویین دي ډېر تاوان لري دا چا ویل بېره چې دا تاوانیان دي دا داسې زورور شی دی دا نیمه تمانې یو د ووایه چې دا یو وار باواز یې پر دا شاوخوا بېره ولې زه زورور یا دا نه کوم جلماده دا ډېر تاواني شی دی که چېرته در څخه دې راکړه ډېره ستا خبرې نه ووایم دا مو ووایه جار جار باوایه کې بېره ووایه یا نه کوم ولې ښه بېره لیکن ما په خاطر یې مې پرېږدي بېره تم چې سپین واچوای د زورور د مار دې سم شي واجب وا د نورحمد پلار یې څه پیسې خو راکړه نه د خدای رحیم ورځي بازار ته زه څه د کوربچو دپاره یو څه پنبه په راغواړم سودا مودا دې اوس پرېږده باله او یو څه پیسې راڅخه وې هغه مې ورکړلې او زوی دې ولاړې ښار ته او بل څه پیسې مې د جېبه څخه بل زوی کښلې دي غنم والا مې نه پرېږدي هر ګړی د پیسو راته وایي زه تا ته دونه پیسې د کمه کم زه خو چې کله د یو شي تا ته ووایم ته یوه او بله به نه کوې هېڅ وخت چې زما خبره نه ده منلې زه پیسې د کمه کم زه په دا سپینه ږیره تا ته بانه کوم زاریان یې په دا سپینه ږیره کور وچلوم که تا ته د پنبې پیسې برابرې کړم یو نورحمد زوی مې راغلی پیسې مه راکوه نه رانیسمه هغه د نورحمد زوی مې راغلی د سهاره پیسې جوړولي د هغه څه بیا واخلم ویل په خیره ورسېږه خیره ورسېږه کښېنه هله هله وسه زه یخې اوبه ورته راوڅښه زه په خیره ورسېدلې خیر دې په نصیب سم و تاسې ښه یاست خیر غاجانه ته څنګه یې خیر شکر دی زویه ته جوړ یې سرات ښه دي په خیره ورسېدې د غټ مې خو به دې نه یې کړی څنګه څه یو کار مار دې پیدا کړي ولې چپ سولې زویه پوښتنه مې درته وکړه چې کار مار دې وکړي که یا یا غاجانه په کار پسې ډېر وګرځېدلم کار مې نه کوي پیدا غاجانه په ښار کې چې دې لوړې زده کړې نه یې کړي کار نه در پیدا کېږي او چا ته چې کار عمر پیدا کېږي هغه ګرده په واسطه باندې چپ څه خبرې مه کوه ښځې والې ورېدې ته خبرې دا 12 کاله کېږي چې ما ته بازي راکړې ده اوس وایي کار په واسطو دی زه به واسطه پیدا کوم بیا به دی و ما ته کار کوي نه مې وخوښه مګر تا نه راسره منل سر دننه به دې سترګې در وباسم چې زما سره به اوږه کار ونه کړې ته مې ونه کړه چربنې هره ورځ دي یو ته دا څه وسوله دغه کالي به اغوندې ما سره په مامته کې کار کوې سترګې دې به راته وباسه واغونده کالي دې ولې دي سترګې مړې نیولې دي دا 2 سترګې ما ته دې بازي راکړې ده زه مکتب وایم زه دا کوم زه پلانه کوم زه بستانه کوم مور دې زما مخ ته ولاړه وه زما خبرې دې واورېدې دا کالي به اغوندې دا غاړو کالي به دې کاږې راسره ځې به مامتې ته شپې شبرې بیا راوړې بې غواو ته بې وراچې چې یوه ورځ کار نه یې کړی د ډوډۍ څه کوه دا که راته وکړې تا 12 کاله مکتب دې څه په درد وخوړی واښه کالي دې ځه
اشنا څه دې وکړه هغه لوړه بخچه دې اوبه کړله واغه جان هغه کار مې وکړ اوس دا په شپېشتو مې اوبه راېله کړه شپېشتې اوبه ومه څو ساعت لامد څه شو هغه ولاړې اوس کور ته هغه ته مې شپېشې ورېبلې که یا واغه جانه شپېشې یې وړلې کور ته زوی ته دا شپېشې مېشې ګرده اوبه کړه زه ځم شاته شی مې خو به دې نه وي په کار اکشنۍ وروجې ناجوړې دي ډاکټر ته یې بیایم هغه جان نور شی مې نه دي په کار کړه شاته تللې یو جوړه چمپلان در سره راوړه سمه ده زوی ته خپل کار وکړه زه ولاړم خدای په امان دوست محمد کاکو زموږ پیسې دې څنګه کړې ستا پیسې مې سهار د کوره څخه راواخیستلې در وړلې مې وه کور ته خو دغه ډېر ښه وسو چې ته و ما ته په مخه رالې دغه دې دا خپل قرض به جدا کړم کور مې ودان کور دې ودان بچی د لوی راځه غرمه ده ما سره به ډوډۍ وخورې خدای دا څه راوسوله ټول بدن مې رېږدي وایي خدای ته خو روغ صحت راکړې مور زه به ورسم هغه جان ته کې چیرې خوښ و بره به دې یو ډاکټر ته بوځو ورسه زوی ورته ووایه سر مې پټاو سو ډېر مې حالت خراب دی ټول بدن مې راته ټوک ټوک دی ورسه زوی ته خو ورته ووایه سمه ده مور زه به ورسم هغه جان ته به ووایم خور ته پر مور باندې پام کوه سمه ده زوی ته خندا سره کښېکاږه زه چې هم پټاو سو وایي دوست محمد اکا نو اوس کار و ژوند وچان ته پرېښودي موږ چې کارونه کولې وخت تللي وو ایران ته چې ور واوښتلو د مرز ور واوښتلو ورلو بارم په یو کلي کې مو کار ونیوی په هغه کلي کې مو ولای وتاک راکړي دغه شپې دي دغه د ګرمۍ شپې دي روژه ده هما روژه نیولې وه بالا مې ورور راته ویله چې دغه ته مه ځه کار ته مه ځه تږی کېږې زه په دا وتاک کې بیده شولم بر تېښ شولم بیا چې ورو وتلم دا کلي ته کتله مې عسکر راغله 10 نفر عسکر وو دا جیسیان یې څه خو یا پخوانۍ بالا بس یو د دې ځګې ونیولم بل د هغه ځګې ونیولم د هغسې هوایي موټر ته ورپورته کړم سړی څه کوي اوس دا ولاد دم یم ژبه مې هم نه ده زده فارسي مې هم نه وه زده بالا د هغسې بوتلم چې قمندان ته زه ورسولم چې هره چکه بې وولم په سترګو له یې ړوند کړم دا خو نو وخت یې تېرېږي سلیم محمد کاکو د اوس ځوانان ناس ته پرېږدی چې ناس ډک کړي ځان موړ کړي د کار تمه به نه دندې کوې که کار په کېدلی زما زامنو به یو شی کړي وی ته وګوره په سپینه ږیره ټوله ورځ غنم اوبه که شپېشتې ورېبه د کور ژوند مخ ته بوځه اکشه زوی دې مې ولیدی چې راغلی دی شپېشتې په شا بیا کور ته روان و هغه خو وروره د مکتب په بهانه 12 کاله ماته بازي را کړې وه چې زه مکتب وایم یو شی زده کوم داسې کوم پلانه کوم بستانه کوم وروره بله ورځ راغلی و پوښتنه مې دې وکړه نه کار پیدا کړی دی نه مکتب تر سره رسولی دی بلا مې قسم ورته واخیستی ما چې زما سره نور په شپېشتو کې کار ونه کړه په مځکه کې کار راسره ونه کړه ولاکه دې یو قدم پرېږدم ښه مکتب یې نه دی ویلی څه کول دا 12 کاله سلیم احمد کاکو 12 یې ویلی دی 12 دی که څووم دی زما ولاکه سر په خلاصېږي هغه یې خلاص کړی دی و ما ته رالې کښېنستې وایي هغه جانه که ستا اجازه وي زه نور سبقونه وایم ما ورته ویل زویه که سبق مبق وایه که نه وایه ما ته به پیسې راوړې زه سپین ږیری یم د کور خرڅ را باندې دروند دی ویل ښه دی هغه جانه زه مکتب هم وایم دغه سبق هم وایم پیسې هم تا ته راوړم چې ولاړې وروره تللی وو یو څه پیسې مې هم د ژبه څخه چې ورکړلې ورته رالي مړې یې سترګې راته کښېنستې هغه جانه ما خو کار نه کوي پیدا کار ولا نه پیدا کېدی نو مې وروره باندې راواچول ټینګ راته مې ورکړي ما ول نور چې یو ویشت ما د بغله لرې سې د مځکې څخه لرې سې پوست یې ولا در واړول بس خو دغسې زمانه ده وروره ما درته وویل چې سبقان څه کوي سبقان په در نه خوري هغه زما خبره سوله سلیم احمد کاکو هغه خو موږ تاسې اورېدلي چې وایي د ښځې په کول کوي هغه هم ښه کار نه دی دا ګرده مور وه مور یې په پښو راته ودرول چې ما به وهل سیاست به مې پر کوي کار ته به مې واستول دا به مخ ته جګه راته ودرېدل ما ول مه کوه د دغو هلکانو آینده خرابېږي اخر یې داسې دین جوړ کړه
وایه څه دې ویل؟ هغه جانه مال که ستا اجازه یې زه به مور بوځم یې پلار ډاکټر ته. څه شي؟ ډاکټر؟ د چیش لپاره بیا څه په سوي دي؟ دا څو ورځې کېږي بیخي طبیعي کېږي، شی هم نه خوري، وایي ګرده بدن مې درد کوي. هېڅ بلا نه ده والې، ځان یې اچولی دی. ما ډاکټر ته بوځه، زه مریضه یم. واخه زه به پیسې درکړم، د الادا د کا دوکان ته ورسه، یو څه سپرکۍ ورېړه ورته راوړه، جوړېږي. دا څوک چې دا یو تورجان دی، دا بل د دوست محمد اکا زوی دی، یخ پوډر څکي. پیشکې راځه چې پلار ته یې ورسو ورته ووایو. اغل بشره هلکه خو یو ګیلاس اوبه راوړه چې دا ګولې په تیاره کړمه. وی خو ټوک ټوک شولمه. اغل بشره څه وایې مور؟ ته خو یو ګیلاس اوبه راوړه چې دا ګولې په تیاره کړمه. بدن مې ټوک ټوک دی. سمه ده. وی مور څنګه یې اوس؟ وای زه نه یم ښه. زه یې پلار چې دغه ګولۍ ساه راکړه وای ویې خوره، نه یم ښه. دا ګولۍ هغه جان درکړې؟ وای که زه